د سبا استازي د خپرونې قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې تاسو ټول به راته روغ جوړ خوشحاله یاست او د صحت په جامه به پټ وئ. یو ځل بیا ستاسو لپاره پیل شوې د سبا استازي خپرونه او دا ځل راغلي یو د علم او د پوهې یو داسې ځای ته چې هلته ډېر ښه زده کوونکي دي، د علم ډېر ښې نمونې دي. د خوست بهیر لیسې ته راغلي، دلته به له زده کوونکو سره خبرې کوو چې دوی درسونه څنګه روان دي، دوی سره استادان څومره خواري کوي، د دوی لپاره درسي ماحول یا چاپیریال څومره برابر شوی دی. تاسو هم سره تر وروستیو پاتې شئ او خپرونه مو تعقیب کړئ. د تل په څېر زه سمیع الله صمیم یم او په کیمره کې راسره عادل ملتیا کوي. پخوا کې مې تاسو درې زده کوونکي وینئ چې دوی له موږ سره خبرې کوي او دوی به راته غږېږي چې درسونه یې څنګه روان دي او څومره خوشحاله دي. ژمی هم دی، ساړه هم دی، خو بیا هم دوی راغلي درسو لپاره. دغه یو ماشوم خو کورتۍ لري خو نور اغوستې هم نه دی، نه پوهېږم چې سړی نه کېږي که څنګه. سلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام، ته ستړی مه شئ. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. څه نومېږې؟ منیب. منیب جانه سړی دی نه کېږي؟ نه. که لاندې دی چې اغوستې بلنې یا زیرپیرانې؟ اغوستې مې دي. ښه، ډېره ښه ده. درسونه م څنګه روان دي؟ الحمدلله ښه روان دي. څوم صنف کې یې؟ پنځم. ماشاءالله. څومه نمره یې؟ اوله. امتحانات پای ته ورسېدل، څومه نمره راغلې، اوله که دوهمه؟ اوله. ماشاءالله، ډېر ښه. څه لامل و چې اول نمره راغلې؟ درسونه ډېر مطالعه کړل، چا در سره همکاري وکړه که دلته د استادان پېژندل؟ الحمدلله استادان نه پېژندل، خپله انسان چې خواري وکړي د خوارۍ له امله یو داسې مقام ته رسېږي چې هغه د ده د ستایلو او د هغه نه د لوړتیا لامل کېږي او خلک یې پېژني چې دغه اول نمره شو چې که ته چېرته خواري وکړې. ډېره زیاته مننه. چا ډېر تشویق کړه چې اول نمره راغلې په کور کې یا په ښوونځي کې؟ ښوونځي کې خو استادان او نورو شاګردان تشویق کړم او په کور کې مور او پلار او ترونو او نورو خور او نورو کسانو کور کې تشویق کړم. ډېره زیاته مننه. ته چې کله اول نمره شوې ستا لپاره کومه جایزه درته اخیستې وه یا که نه د کورنۍ لخوا؟ اخیستې وه. چی درته اخیستې وه؟ قلم کتابچه کې. قلم کتابچه؟ بایسکل به دې نه غوښته ترې؟ نه، بایسکل د ساتیره شه دی او د انسان څخه وخت تېرېږي او د هغه له درسونو څخه وباسي. نه خو ساتیري ښه ده که نه، کله نه کله تفریح هم ښه وي، انسان راحته اوسي که څنګه؟ او دغسې ده. که ډېره زیاته مننه. په وروستۍ کې څه راته وایې؟ ماشاءالله خبرې خو ډېرې ښې کوې، لنډۍ راته وایې، ټوکه راته کوې، جالبه خاطره راته وایې. خو یوه ښه به ته وایم، پیغام مې دا دی چې یو پیغام به درته وړاندې کړم. موږ باید د کوم هغه چې دی د موږ کوم غمځپلی هېواد چې دی دغه د کوم پلاران چې دی باید خپل اولادونه تدریسي بهیر کې داخل کړي یا نور مکتبونو کې داخل کړي. هغه مکتب چې په هغه کې د ده لپاره هغه مکتب چې د دغه پلار خوښ وي، یعنې په هغه کې درس وي، نو هغه مکتب ته باید د هغه اولاد داخل کړي تر څو د هغه راتلونکی روښانه وي، تر څو د خپل هیواد لپاره ښه خدمت وکړي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. زموږ هیله هم تاسې ده چې تاسې به راغټېږئ، د دې هیواد لپاره به کار کوئ. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. مننه. دغه ګلالي ماشوم خبرې مو واورېدې. دلته یو بل ماشوم باید ده سره هم خبرې کوو. سلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام، تاسو ستړی مه شئ. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. نوم دې راته واخله، څوک یې، د کوم ځای اوسېدونکی؟ نوم یې ارمان الله دی، د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. بهیر عالي خصوصي عالي لیسه کې زده کړې کوم. ډېره زیاته مننه. څوم صنف کې زده کړې کوئ؟ زده کړې خو اتم ټولګي کې زده کړې کوم. ډېره ښه ده. وړاندې مې هم له ماشوم پوښتنه وکړه، روان د امتحاناتو جریان تېر شو، څو نمرې راغلې؟ نمره دغه څلورمه نمره به وم. ولې لومړی او دوهمه؟ لومړی د خپل کوشش مو وکړو، زیار مو وکړو، خو څلورمه شوم. ښه، ډېره ښه ده. د یو تکړه زده کوونکي لپاره څه کول پکار ده چې دی په لومړۍ درجه کې راشي، په ښو نمرو کې راشي؟ څه باید وکړي ستاسې په نظر؟ هغه خپل کوشش کوي، د زړه له تله تر څو کتابونه مطالعه کوي، ډېر مطالعه وکړي، مطالعې ته ارزښت ورکړي، بې ځایه وخت ضایع نه کړي. دا چټیاتو وخت ضایع داسې نه چې کرکټ وایي، فوټبال وایي، او مطالعې ته باید ارزښت ورکړي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. چون لوبې هم د ژوند یوه برخه ده، باید ترسره شي. دا م راته ووایه چې ستاسو سره دلته په لیسه کې استادان څومره خواري کوي درس په جریان کې، او ستاسو لپاره درس څخه بغیر نور کومې برخې تدریسوي؟ د اخلاقو د ټولنیز ژوند برخې هم تاسو سره خبرې کوي او که نه؟ استادان خو الحمدلله ښه کوشش کوي، زیار هڅه کوي، زده کړو ته مو هڅوي
درس کې خواري سره کوي، بې ځایه وخت نه ضایع کوو. دوی موږ ته ډېر تشویق کوي چې زده کړو ته دوام ورکړئ. ستاسو لپاره اداره د سپورت په برخه کې څومره امکانات برابر کړي؟ ستاسو لپاره د ذهني ارامتیا لپاره چاپیریال یا نور مواد برابر دي، سیستم برابر دی؟ شته سپورت ځایونه شته، چاپیریال ښه منظم دی، خراب چاپیریال نه دی. موږ ښه خوشحاله یو، ښه صفا او ارام چاپیریال دی. ډېره زیاته مننه. تاسې به اوس ډېر خلک ګوري، ستاسې همزولې به دې ګوري، هغوی ته به څه ویل ولرئ؟ شعر ورته وایي، ټوکه ورته وایي او که پیغام ورته وړاندې کوئ؟ پیغام به ورته وړاندې کوم، څوک چې تعلیم وکړی، تعلیم ته هڅه وکړی، په کورونو کې اباس مه کینئ، هغه چټیاتو وخت مه تېروئ، تعلیم ته ضایع کړئ. چا چې اولادونه وي، اولادونه د مکتبو ته وچوي، شخصي نه وي دولتي ته دې وچوي، او څومره یې واس کېږي هغوی مکتبو ته یې باید واچوي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. مننه. د زده کوونکو خبرې مو واورېدې چې دوی وایي زده کړې باید ترسره شي او باید نو ماشومان لوبې ونه کړي. نه پوهېږم چې دوی څنګه وایي چې لوبې باید ونه کړي. ته را دې خوښه ځوانه، ستړی مه شئ. خیر څه ته ستړی مه شئ. ډېره زیاته مننه. نوم دې څه دی؟ د کوم ځای اوسېدونکی؟ نوم مې رحیم الله دی، د اووم ټولګي زده کوونکی یم، بهیر علي خصوصي لیسه کې زده کړې کوم. ډېره زیاته مننه. څو کلن یې؟ 14 کلن به وم. ښه، ډېره ښه ده. څو نمره یې په خپل سیم کې؟ زه خو د اوس امتحان کې عمومي اول نمره شوم، د ابتدایه دورې. ډېره ښه ده. لامل یې څه و چې عمومي اول نمره راغله؟ ما خپله مطالعه جاري ساتله، مطالعه به مې کوله، شپه او ورځ به مې سبا کولی. کوم مضامین ډېر مطالعه کوئ تاسو؟ که دا هم راته ووایه. اوس چې اووم ټولګي ته راورسېدم، کیمیا، بیولوژي، فزیک، ریاضي، دغه ډېر مطالعه کوم. که یو زده کوونکی غواړي خپل هدف ته ورسېږي، څه کول ورته پکار دی؟ دی باید په مطالعه فوکس وکړي، که دی ښوونکي ته متوجه کړي، که دی باید ټولې برخې وڅېړي؟ اول خو باید ښوونکي ته متوجه کړي، مطالعه خپله مطالعه باید وکړي، کور ته چې لوړ شي مطالعه باید وکړي، تقسیم اوقات باید ځان لپاره جوړ کړي تر څو په هغه وخت باندې دا مطالعه وکړي. تاسو تقسیم اوقات لرئ د ورځنیو چارو لپاره؟ زه یې لرم. تاسو لوبو ته څومره وخت ورکړی دی یا ټولنیز ژوند ته مو څومره وخت ورکړی تقسیم اوقات کې؟ زه چې له دې څخه ښوونځي څخه لاړ شم کور ته، لمانځه څخه وروسته کیمیا، بیولوژي تر مازدیګره پورې مطالعه کوم. له هغې څخه وروسته بیا تفریح لپاره کرکټ وهم، او بیا د لمانځلو لپاره، ماښام لمانځلو لپاره. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. داسې زموږ خپرونه لا خوندوره شوې وي، څه به راته وړاندې کړي په وروستیو کې؟ په وروستیو کې زه غواړم چې تاسو ته څو بیتونه وړاندې کړم. دا خو به ډېر خوند وکړي. ډېر تفاوت شته په انسان کې د منا په لحاظ، ډېر تفاوت شته په انسان کې د منا په لحاظ، وړه لګیا د ځینې ځان ځینې جهان جوړوي. ښه، ډېره زیاته مننه. دغه زده کوونکو خبرې مو واورېدې چې دوی ډېر خوشحاله له درسونو څخه او دوی ډېرې ښې خاطرې هم لري. داسې کوو چې زه نور زده کوونکو سره به هم خبرې کوو، د دوی په ژوند، د دوی په ذکر به ورسره غږیږو چې درسونه څنګه روان دي، څومره خوشحاله دي، څومره نه دي خوشحاله. زموږ سره پاتې شئ او خپرونه مو تر وروستیو واورئ. علم که وپسې بلبل شه، په شان د ګل شه چې هر څوک دې بویوینه. قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو، راغلي یو د بهیر خصوصي عالي لیسې ته. دلته له زده کوونکو سره خبرې کوو چې دوی درسونه څنګه روان دي او څومره خوشحاله دي. یو زده کوونکی راځي دلته خبرې کوو چې څه نومیږي، د کوم ځای اوسېدونکی دی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شئ. صحت ښه دی؟ نوم دې څه دی؟ نوم مې سلیمان دی. د کوم ځای اوسېدونکی؟ د خوست ولایت د اسماعیل خیل مندوزی سنیسرک کلي. درسونه مو څنګه روان دي؟ شکر دی، الحمدلله په کافي اندازه ښه روان دي. لکه زموږ مکتب د خوست ولسوالۍ په ټوله سطحه کې ځلېدلی دی، ټول خلک یې پېژني زموږ لیسه، او په درسونو کې ماشاءالله ډېر ښه سیستم روان دی. لکه په ژمي پروګرامونو کې موږ ته انګلیسي، کمپیوټر او داسې نور پروګرامونه په ډېر ښه ترتیب په ډېرو ښه پړاوونو سره مخته روان دي. نو خیر چې بهیر یوه ښه لیسه ده او ډېر خلک یې پېژني او ډېر ښه زده کوونکي هم لري چې موږ ورسره خبرې وکړو، دوی سره په اداره کې کښېناستو. ډېره زیاته مننه. دا هم راته ووایه چې چاپېریال څومره برابر شوی ستاسې لپاره، درسي محیط څومره برابر دی؟ که پرې لږ راته وغږېږي. واقعیت ته لکه تاسو بلو دی، تاسو لږ وګرځېدئ. تعلیم سره چاپېریال ډېر مهم ده، او زموږ چاپېریال ماشاءالله ډېر ښکلی ده.
تاسو ته به دا کمرمن دروښایي او هر ځای یو ډېر منظم لکه زموږ ساینس لیب تاسو به کتلی او دغسې لابراتوار په ښکلي چاپېریال کې موږ ښکلی تعلیم کولی شو او ښکلي پرمختګ کولی شو لکه څنګه چې زموږ شاګردان تاسو وینئ موږ چې دې ته راغلي یو ډېر پرمختګ مو کړی دی انشاءالله ډېر ښه منظم روان یو په ځان کې څومره تغیر وینئ چې بهیر ته راغلي یې په ځان کې مو څومره مثبت پوینټونه راغلي تاسې که دا هم راته لږ واضح کړئ نو زه چې په ځان کې تغیر وینم نو له دې امله د دې بهیر لیسې ستاینه کوم چې دا ټول تغیرات چې زما کې ما په خپل ځان کې لیدلي دي او لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ ما په دې کې لومړی ګام دا و چې ما خپل ځان وپېژندو بهیر څه کې زه څوک یم مسؤلیتونه مې څه دي او زما د کورنۍ څه باید وکړم د ژوند لپاره او دا یو څوک یم ډېره ښه ده مننه خوشحاله اوسئ تاسې ځوانان حسابېږئ دا هم راته وایئ چې ستاسې مسؤلیت څه د نورو زده کوونکو په سطحه باندې تاسو خو لوی یې دوی سره څومره همکاري کوئ په درسونو کې یا په روان ټولنیز ژوند کې ډېره مننه لکه څنګه چې په واقعیت سره دی ډېر کوچني دي د دوی اذهان هم ډېر کوچني دي نو مشرانو ته پکار ده لکه موږ ځوانان یو په موږ باندې دورې تېرې شوي دي موږ لږ یو څه نه څه لږ ډېره تجربه لرو د دوی په نسبت نو لومړی د یا تعلیم یا جګړه لکه څنګه چې پوهان وایي دا د اذهان څخه شروع کېږي که چېرې د اذهان جوړ شي نو موږ کولی شو د په ښه ترتیب سره یو نوی پړاو ته راولو یو نوی نسل شروع کړو نو موږ ته دا پکار ده چې د دوی اذهان باید په یو ښه طریقه په یو ښه ټولنه کې راجمع او ترتیب کړو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ مخکې استاد یادونه وکړه چې دغه زده کوونکی ډېر ښه ترنم کوي تاسې به اوس ترنم به راته کوئ نو دا چې زه یو ناڅاپه راغلم نو ترتیب کړی مې نه دی خو بیا هم هغه یوه لنډۍ هم ده چې څنګه ناڅاپه را په زړه شوې داسې ناڅاپه د خدای راولم که نه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزاک الله ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ستاسې د پیغمبر اسلام درود وړاندې کړې ډېره زیاته مننه او کور مو آباد خوشحاله اوسئ ممکن چې ډېر خوندور غږ یې درلودو او ډېر جذابیت پکې و ډېره زیاته مننه له ده څخه کور یې آباد راځي به نور زده کوونکي هم دوی سره خبرې کوو چې دوی څومره خوشحاله دي او څه راته وایي السلام علیکم ستړی مه شئ وعلیکم السلام ته هم ستړی مه شئ ډېره زیاته مننه نوم دې راته واخله نوم مې ارشاد دی د پلار مې محمد یعقوب دی او د بهیر خصوصي عالي لیسې په ښوونځي کې زده کړې کوم ډېره زیاته مننه ارشاد په څوم سیم کې زه اوس مهال په نهم سیم کې یم نهم سیم کې څو نمرې تر اوسه پورې ما دلته امتحان نه دی ورکړی په ژمني سیستم کې ما د بهیر لیسه انتخاب کړه او مخکې بل ښوونځي کې وم ولې هم بهیر لیسه انتخاب کړه ولې بهیر لیسې ته راغلی لامل یې څه ځکه ما بهیر خصوصي عالي لیسه انتخاب کړه چې د دوی چاپېریال او تدریسي بهیر استادان مې وکتل چې ماشاءالله چې د ټول خوست کې 250 مکاتبو کې اول نمبر راغلی دی او ښه سیستم هر څه برابر دی ځکه مې انتخاب کړ ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ او دا راته ووایئ چې درسونه مو څنګه روان دي نوی راغلی خو بیا هم سیستم څنګه دی ستاسې خوښېږي او سیستم مې بیخي ماشاءالله د سیستم ډېر ښه برابر کړی دی او په اونۍ کې مونږ یوه ازموینه لرو د کانکور په شکل چې ماشاءالله مونږ ځانونه خیالی شي څومره استعداد لرو او د ازموینې مونږ ته ښه پوینټ راکوي ښوونکي ستاسې لپاره چې تاسې په هرې نګاه څخه روزلي وئ په ټولنیز ژوند کې په اخلاقو کې څومره خواري در سره کوي په دې برخه کې که دې هم لږ راته وغږېږې ماشاءالله استادان خو بیخي ښه دي دوی واقعا بیخي روغ دی زموږ لپاره دوی مونږ هر ځل هڅولي یو وایي چې تاسو به راتلونکي کې د غمزپلې کړېدلې هېواد لپاره یو څه جوړ شئ ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ په وروستۍ کې به څه راته وړاندې کړې تا څخه هم تا ته خوښېږو لنډۍ راته وایې شعر راته وایې او که پیغام وړاندې کوي شعر او لنډۍ خو نه لرم خو
یو انګلیسي کې متل دی چې نو پین نو ګین بې زحمته راحت نشته. موږ باید د زحمت وکړو چې په راتلونکي کې یو څه د دې هېواد لپاره جوړ شو. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. مننه. ښه نو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو څنګ ته مې یو بل ماشوم هم راغلی دی. السلام علیکم، ته هم ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. لږ راخواته شه چې دلته کمرې کې بیا راشي. څه نومېږي؟ ارشاد نوم ارشاد الله دی، د پلار نوم محب الله، د اسماعیل خیل مندوزۍ ولسوالۍ اوسېدونکی. ته هم ارشاد الله یې او دا هم ارشاد دی. داسې به یې یو تخلص ځان ته غوره کړئ. ښه څه ټولګیوال یې؟ ټولګیوال. څنګه په ملګرو کې شوخ یې که ارام؟ والا ارام یې ډېر، په ټول څنګ کې زه ارام یم. ته ارام یې، خو ارام نه وي. ښه هغه یو متل دی، خو زه خیر په هر صورت دا راته ووایه ارشاد الله جانه چې درسونه مو څنګه روان دي؟ والا الحمدلله ډېر ښه. دا چاپېریال هم ډېر منظم دی، استادان هم ډېر تکړه دي. موږ هم باید کوشش وکړو، پوره کوشش کوو. او زه دویم نمره یم. ښه ډېره ښه ده. که غواړو چې یو زده کوونکی سالم وروزو، ټولنې ته د خدمت لپاره ښه وړاندې کړو، دی باید موږ ښه وروزو. دلته ستاسې لپاره درسونه څنګه دي؟ سپورټ برخه څومره آماده شوې ده؟ که دې لږ راته وغږېږي. ډېر ښه دي. ورځ په ورځ لکه جمعې ورځ چې داسې سپورټ ته هم باسي د باندې، سپورټ منظم دی، چاپېریال هم منظم دی، ښه روزل کېږي. ډېره ښه ده. ته لوبې کوې که نه؟ د درس څخه بغیر نور ټولنیز ژوند کومه لوبه کوې؟ کرکټ لوبه کوم. کرکټ؟ کرکټ خو د ښو خلکو کار. ته خو ارام یې، څنګه کرکټ کوې؟ خالی وخت کې کرکټ سات تېروم. ښه ډېره ښه ده. بالر یې که بیټسمین؟ بالر. بالر یې؟ ښه. نو خویونه ته د چې ګوره او کړنو ته چې ګوره ډېر تفاوت سره لري. دا ولې؟ ښه ډېره ښه ده. مننه. څه راته وایې په وروستیو کې؟ وروستیو کې دا پیغام دی چې د ژمن تلویزیون په اساس ټولو اورېدونکو ته، لیدونکو ته دا پیغام دی کشرانو ته چې خپل راتلونکی جوړ کړو. مکتبونه وایو او د تدریس درس باید وي، او مشران ته دا پیغام دی چې خپل زمان باندې، خپل اولادونو باندې تعلیم وکړي. ډېره ښه ده. ډېره زیاته مننه. کله چې موږ او تاسې غواړو ښه آینده ولرو، باید موږ او تاسې خواري وکړو، په ځان باندې ډېر زیات کار وکړو. موږ به تاسې هلته بیا ښه آینده لرلی وي. زموږ سره پاتې شئ، لا هم په بهیر لیسه کې یو او له زده کوونکو سره به خبرې کوو. د سبا ستاسې د خپرونې قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو دلته په بهیر لیسه کې لا هم یو دلته له زده کوونکو سره خبرې کوو. راغلي یو سیم ته دلته هم استاد لګیا درسونه وایي، خو خیر موږ به ورشو. ستړی مه شئ استاد محترم. مننه، خوشحاله اوسئ. بښنه ډېره زیاته غواړو، ستاسو درسونه هم روان دي او زده کوونکو سره مو خبرې کولې. استاد صاحب که لومړی له تاسو څخه یو څو پوښتنې لرو، هغه دا ده چې کوم مضمون ته درسوئ اوس ورته؟ اوس بیزیک مضمون. ښه ډېره ښه ده. زده کوونکي څنګه د درسونه زده کوی شي او که نه؟ ماشاءالله الحمدلله موږ زده کوونکي با استعداده دي، بیخي ښه دي او هڅه کوي، کوشش کوي او درس ته څه شی دی ډېر لیوال دي او درس په ښه شان سره زده کوي. بلکل. د استاد په صفت باندې تاسې څومره خواري کوئ له زده کوونکو سره دلته چې تاسو ته راځي درته کیني؟ ولا موږ خو چې څومره واس وي، ځکه الله پاک فرمایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. انسان تر خپله وسه پورې څه شی دی مکلفیت لري او د خپل وس نه اضافي کومک هم دوی سره کو. ځکه د درس میتودونه دي، مختلف میتودونه دي. هغه میتودونو په پام کې نیولو سره موږ کولی شو چې هغه دوی سره څه شی وکړو، هغه خوري یا درس طریقات تدریس هغه مخته یوسو، هغوی باندې دوی څه شی کړي پوه شي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. استاد که تاسو کې یو زده کوونکی زموږ سره خبرې وکړې، خوند به وکړې، هلته هغه زده کوونکی د سره خبرې کوو. نوم دې راته واخله. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې نصیب الله دی، د پلار نوم مې الهام دی، د اسماعیل خیل مندوزۍ ولسوالۍ اوسېدونکی، بهیر عصیه لیسه کې زده کړې کوم. ډېره زیاته مننه. که لږ په لوړ اواز خبرې وکړې، خوند به وکړې. نصیب الله څوم سیم کې؟ اووم سیم کې. اووم سیم کې. او ستاسو لپاره اوس کوم مضمون روان دی؟ او موږ لپاره فزیک مضمون دی. فزیک ته زده کېږي؟ یا ماشاءالله ډېر ښه زده کېږم. فزیک خو ډېر سخت دی، ځینې زده کوونکي وایي ریاضي یا فزیک یا کیمیا سخته وي. ته څنګه وایي سخته دي که آسان دي؟ سخته نه ده، چې خواري وکړې، خپل کوشش وکړې، زده کېږي. ته خواري کوې؟ یا انشاءالله زه خپله خواري کوم کور کې، او پلار مې ټینګاره کوي، ټول ټینګاره کوي، سبق ته ټینګاره، خپله خواري کوم زه. ډېره زیاته مننه. ستاسو دلته ښوونکي څومره مرسته کوي په درسونو کې، نورو ژوند کې څومره درسره همکاره دي ستاسو سره؟ موږ سره استادان ماشاءالله ډېر ښه دي، ټولو استادانو میتود ښه ده، موږ ته ډېر ښه تدریس راکوي، موږ ورڅخه راضي یو. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. او په وروستیو کې موږ ته څه وړاندې کړې، څه راته وایي؟ یو پیغام درته وړاندې کوم چې زما همزولو ټولو
شاګردانو ته چې خپل زده کړې ته هڅه وکړي او والدینو ته هم دا پیغام دی چې خپل ماشومان هغه ته ښوونځیو کې داخل کړي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. مننه. قدرمنو لیدونکو، تاسو ګورئ دلته په سیم کې یم او ګڼ شمېر زده کوونکي هم ناست دي. دلته استاد تدریس ورکوه، د فزیک مضمون یې تشریح کولو، او چې زه یې هلته ګورم موضوع یې نن څپه وه په فزیک کې. نو زه له یو بل زده کوونکي سره هم خبرې ته راجګ شم. السلام علیکم. ستړی مه شئ. ته هم ستړی مه شئ. ډېره زیاته مننه. لږ راوړاندې شه چې کمرې ته لږ مخامخ راشې. څه نومېږې؟ معراج الدین. څوم سیم کې زده کړې کوې معراج الدینه؟ اووم صنف کې. ډېره ښه ده. څوم نمره یې په خپل سیم کې؟ پنځم نمره. پنځمه ولې اوله او دوهمه نه راځئ؟ چې خواري کېږي چې خواري نه کوي نه کېږي. ته خواري نه کوې لکه؟ کوم یې خپل وسه پورې. کوم مضمون ډېر خوند درکوي؟ کیمیا، ریاضي او که نور مضامین؟ انګلیش. انګلیش ته زده کېږي؟ ولې ریاضي نه زده کېږي؟ زده کېږي خو انګلیش نړیواله ژبه ده. ته غواړې چې نړیواله ژبه زده کړې؟ او اوس دې زده ده؟ لږه لږه مې زده ده. نړیواله ژبه دې زده ده، که اوس موږ ته لږ ځان پرې معرفي کړه چې معراج الدین یم، په بهیر لسه کې زده کړې کومه خوند به وکړي؟ My name is Mirajuddin. My father name is Shamsuddin. My school name Bahir Private High School. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. درسي سیستم څنګه دی؟ دغه ماحول څومره برابر دی ستاسو لپاره؟ الحمدلله درسي سیستم ډېر ښه دی. دا چاپېریال زموږ لپاره یوه ښکلا ده، ډېر ښه برابر دی. په خپل سیم کې شوخ یو که آرام؟ نه، لږه لږه شوخي هم کولی شي. څه رقم شوخي؟ زده کوونکي په ځابوي، قلم کتابچه ورڅخه پټوي که نور یې ځوروي؟ نه، نه یې ځوروي. نه یې ځوروي؟ لږې لږې لوبې ورسره کوم. کومې لوبې کوئ؟ دغه کونج لوبې، ډبله ډبله لږ د کونج لوبه څه رقم ته وایي؟ که لږ یې راته وړاندې کړي. 4 نفر په کونج کې ودرېږي، یو نفر یې بلا شي او هغه نفر بیا کونج ته راننوځي. زموږ چې بلا به هر وخت ته وي؟ نه، کله وروم. ښه، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. زموږ سره مو خبرې وکړې. قربان شو. مننه. د بهیر لسې په یو سیم کې یو دلته زده کوونکي درسونه وایي او دوی درس وخت هم ونیو، خیر په هر صورت باندې دوی سره مو خبرې هم وکړې. واقعا چې ډېر تکړه زده کوونکي دي او ډېر باجرته دي. زموږ سره پاتې شئ، لا به هم زه په صنفونو ګرځو، له زده کوونکو سره خبرې کوو، د دوی په ژوند، د دوی په زده کړه باندې غږېږو. ښه، څوم سیم کې؟ زه اتم کې. اتم سیم کې. درسونه مو څنګه روان دي؟ بیخي ښه دي. ګورم ستاسو زده کوونکو تعداد په سیم کې کم دی. زده کوونکي چې کم وي څومره ښه درس زده کولی شي، څومره ښه درس اخیستلی شي؟ چې څومره زده کوونکي ښه وي، دومره زده کوونکي تختې ته متوجه وي، دومره ښه درس زده کولی شي. او ستاسو سره دلته استاد څومره خواري کوي په درسونو؟ بیخي د زحمت خواري کوي چې موږ د خپل درس وکړي. 15 شپې ګوره ورته په تېرېږي چې موږ دا درس وکړو. ډېره ښه ده. یو زده کوونکی باید فقط استاد وڅېړي که دی باید نوره هم په خپل کور کې مطالعه وکړي، درسونه ووایي، چا سره همکاري وغواړي؟ نو دی باید خپل کور کې د نور سره هم هغه وکړي، نارینه ښځینه درس په ټولو فرض دی. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. لوبې هم کوئ او که نه؟ هو کوئ. کومې لوبې کوئ؟ کرکټ. کرکټ اکثره زده کوونکي کرکټ کوي، دا ولې؟ کرکټ یو ښه هغه دی، ښه لوبه ده. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. په وروستۍ کې څه پیغام لرئ؟ په وروستۍ کې دا پیغام لرم چې موږ باید ښه زده کړې وکړو تر څو د خپل وطن هغه شو. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. زموږ سره هم خبرې وکړې. دغه پهلوان جی کوو. ته ستړی مه شې. خو ته خلک ګوري نه، لږ دلته کمرې ته مخامخ شه، راځه داسې راتېر شه. آفرین، دغسې ښه تکړه ماشوم یې. دومره غټه بډې خدای درکړې، بیا هم سره نشې غږېدلی؟ بس جرات چې څوک نه لري بیا خو نشي غږېدلی. زه خو تا څخه لومړی کې وډار سومه. د کوم ولایت یې؟ خوست. خوست یې. ژبه خو د غلجیو کوې؟ دلته کډې دلته راغلي که نه. ښه، نوره د اصلا د کوم پکتیا ولایت یې؟ هو. څه نومېږې؟ عثمان. عثمان. کوم ځای کې اوسېږئ؟ للمۍ کې. للمۍ کې. هره ورځ تګ راتګ کوې، دومره غټه بډې هم ستړی کېږې نه؟ ولې نه، څوک ستړی کېږي، تعلیم ته څوک هغه کوي، هڅه کوي، ځان به رسوي. ښه، ماشاءالله. سم کې شوخ یې که آرام؟ آرام. نه ځان چې شوخ به وی. دومره لږ لږ شیطاني کار څوک کوي چې استاد نه وي ولاړ. شیطاني کوي که نه؟ په ځبوي خو به مو ډېر نه ورڅخه ډارېږئ؟ تا څخه څوک نه ډارېږي، دا ولې هسې غټ یې؟ هسې نه ډارېږي، خو د خپل صنفیانو سره تیاري ورسره کوم. که نه، خو د خپل صنف کې چا باندې زور بر دی؟ یو میم نه د بردانو ستر دي. دا خو کوچنی په ډېره زور نه دی پر. زه دا خو موږ خپل ساتیري سره کوو، زه زورونه خو نه سره چلوم، درس ته راځو. غوسه کېږي ولې؟ نه یم غوسه کېږي.
ښه لوبې هم کوئ او که نه لوبې وکوئ کومې لوبې کوئ والیبال والیبال ښه منډه وهلی شه بیا او والیبال سره کوم لوبه ده والیبال کومه لوبه ده که د پښو یا د نه دغه لاسو دی که پښو لاسو دی ده کې کومه برخه لوبوې ته سرویس سره کوم ته وي کوم سیف ښه زه نه ورباندې نه پوهېږم بیا نو خپله برخه کې تکړه یې او صحیح ښه صحیح نورو کومې لوبې نورې مې کومې لوبې نه دي کړې نه دی کړي ښه خوراکو کې کوم خوراک ډېر خوند درکوي چې خوراک چاته خوند درکوي سیارې وږی خو صحیح ده خو خیر یو ځانګړی خوراک بیا هم راته وښیه چې ډېر خوند غوښه هر چې خوند کوي غوښه ډېر خوند درکوي ډېره ښه ده لوبیا ولې خوند نه درکوي نه لوبیا پاکستان دال د خوست لوبیا چاته خوند نه ډېره ښه ده مننه خوشحاله زړه خو مې غواړي ډېرې خبرې در سره وکړو خیر وخت هم کم دی نور موږ هم نشو کولی تاسو سره ډېرې خبرې وکړو ډیره زیاته مننه قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو زموږ سره ملا واسطه او د سبا استازي خپرونه مو اورېده راغلي و دا ځل د بهیر لیسې ته دلته مو زده کوونکو سره خبرې وکړې د دوی په ژوند د دوی په زده کړو باندې وغږېدو که داسې خبر وای لومړی د سیم ته راتلم دغه زده کوونکو سره مې خبرې کولې ښه خیر په هر صورت په وروستۍ کې راغلم تر بلې خپرونې به چې بیا زه سمیع الله صمیم او په کیمره کې راسره عادل ستاسو درنو حضور ته تاسو په لوی مهربانه ذات سپارم ښه وختونه ولرئ ښې چارې